تعلیم څه ده؟ تحصیل څه ده؟ سلامونه او نیکی هیلې درم لیدونکو، خوشحاله یم چې بیا هم زه عبدالحسیب سانکزی دا ځل بیا هم د سیټي وال له میډیا څخه ستاسو په درانه چوپړ کې یم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د ښه صحت خاوندان واوسئ. نن زموږ ریپورټ فقط یوازې د تعلیم او تحصیل د ارزښت په اړه انشاءالله تاسو ته وړاندې کیږي. موږ د ښار ځینو برخو ته ځو او له مختلفو وګړو سره انشاءالله خبرې اترې په دې اړه لرو، د هغوی نظریات د تعلیم او تحصیل د ارزښت په اړه او د تاثیراتو په اړه چې په جامعه کې څه تاثیرات، منفي تاثیرات یا مثبت تاثیرات درلودای شي، له هغوی سره به خبرې اترې ولرو، له موږ سره ملتیا وکړئ. نو اوس حرکت کوم له خپل ټیم سره او د ښار ځینو برخو ته ځو. هیله کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، له دوستانو سره هم شریک کړئ او د دې ریپورټ تر پایه له موږ سره واوسئ. ستاسو په اند تعلیم څه تاثیر لري سړي په ژوند کې؟ بس زما په اند تعلیم خو ډېر زیات ښه نقش لري په دې زموږ او ستاسو ژوند کې. خو اوس فلحال حالات هم داسې لږ ذره بحراني شوي دي. تعلیم خو بس ډېر ضرور دی. هر کس باید خپل فامیل خپل کورنۍ باندې حتماً دا باید تعلیم وکړي، ځکه اوس په اوس وخت کې چې د اقتصادي مشکلات بیخي حد نه زیات دي. ځکه چې مخکې کارونه به خلکو کوله، اوس زیات پوهنتونونه، زه خپله یو محصل یم اوس په پوهنتون کې تعداد زمونږ 25 کسه د نوي تحولاتو نه مخکې اوس تقریبا مونږ شپږ اته نفر ته ایله راغلي یاستو، ځکه خلک اقتصادي مشکلات بیخي زیات لري. ورځ تر بلې کار نشته، بیکاري، فقر او غربت بیخي له حده او له اندازې زیات شوی دی. بس دا یو هغه منفي هغه کولی شي د انسان په ژوند باندې، ځکه چې پیسې نه وي، هر څه چې دی اوس په تعلیم چې دی په پیسو باندې کېږي. چې کار نه وي، بار نه وي، سړی به نو تعلیم په څه شي باندې وکړي؟ او که څوک تعلیم او تحصیل ونه کړي، ژوند به په کوم لارې باندې رواني؟ که څوک درس ووایي، تعلیم او تحصیل وکړي، ستاسو په اند ژوند به کومه خواته رواني؟ زما په اند خو خدای پاک خپله ویل چې تعلیم کوونکی چې دی دا ډېر بهتره دی. بغیر تعلیم کوونکی چې د سترګې رڼا دی او بې تعلیمو چې دی هغه سترګې دقیقا لږ هغه وړاندې غوندې دي. بس تعلیم خو انسان په ژوند کې ډېر پرمختګ راولي، ځکه انسان خپل ژوند زندگی به برابرولی شي. بس هغه چې د کاریګري خو بس خپله تاسو ته معلومات شته، یو ورځ کاري بله ورځ نه وي. بس سړی چې تعلیم وکړي یو ځای کې منظم په وظیفې باندې مقرر سي، بس هغه روزانه ستونزې خپل کولی شي دا حل کړي. صحیح. او په جامعه باندې آیا اغیزه لري تعلیم او تحصیل؟ بله سل د نړۍ هیوادونو چې پرمختګ کړی دی دا یوازینی شی چې دی دا یوازې تعلیم باندې کړی دی. ځکه چې تعلیم یافته خلک چې دي دا د هغه څخه ډېر فرق کوي د نورو چې چا تعلیم نه دی کړی. ځکه چې یو سړی تعلیم وکړي هغه په ښه و بد په هر څه باندې پوهېږي. او په ماشومانو تصمیم لري چې درس ووایي؟ بله 100% انشاءالله تعالی که خدای کوله، که ژوند یاري کوله له خیره سره، بیا به په ماشومانو باندې تحصیل ډېر مهمه ده چې باید سړی پرې وکړي. ځکه چې کارګري ډېر سخت شی دی. یوازینی تحصیل، یوازینی علم او تعلیم دی چې هغه انسان ته پرمختګ ورکولی شي. ډېره مننه. خیر، خوشحاله اوسئ. خوشحاله ژوند دی. شکر وعده. خوب است انشالله. فضل خدا. میخواستم گزارش امروزی ما درباره نقش تعلیم و تحصیل از در جامعه که چی ارزش داره؟ چه بسیار ارزش زیاد داره. بیاد یک آدم درس بخونه، بسیار مسلمان محترم نمیشه، دکتر میشه، انجینیر میشه، یک چیزی میشه که مثلا چیز ما خواندیم مثلا تا صنف 11 12 خواندیم. خب مقصد دو قدر دیگه بالا نیست دیگه. تحصیل نکردی، تعلیم تحصیل نه دوام نکردیم. خب یعنی ارزش داره بالای یک خانواده و حتی بالای جامعه ارزش خود. بله بسیار زیاد 100% داره. 100%. چی احساس میکنی وقتی یک کس تحصیل کرده رو میبینی که مثلا ماستری گرفته، دکترا گرفته و وقتی خودم مقایسه میکنی چی احساس میکنی؟ اما شکر بچگاهیم یکیش صنف 8 مکتب است، اولمری مکتب است، یک دختر که حقوق میخونه، یک دختر که دکتر است، یک دختر دیگه اقتصاد کامل شده، دولتی کامل شده. خدای نگه کوشش میکنن دسر مثلا اولاد خود به خاطر که یک چیز بفهمن که به جامعه خدمت کنه. به نظر موفق ترین انسان خودت هستی که
که زندگی خود زنده خدا باشی. ساختی، زنده خدای باشی، اولادای زنده ساختی. زنده باشی بیاد و جان. شکر خدا عالم ثمرش می‌بینی. زنده یا چرا نه شکر الحمدلله. چی گفتنی داری به مردم در جامعه که به خاطر تربیت اولادشون در کنار تربیتشون به خاطر تعلیم و تحصیلشون بیاد درس بخونن که کشور ما جور شه، این تو بیاد از بدبختی، از این رسوایی، از کل چیز خلاص شیم. بیاد یک چیز شه که دولت ما کمی چی اقتصادش بالا بره، یک چیز کل فهمیده شه. بیاد از بیسادی چی جور نمیشه. بیاد کل مجبور موتروان شه یا یک دکاندار شه یا یک ترکاری فروش شه. درس بخونه که انجینر شه، بیاد یک دکتر شه، قاضی شه، قضات شه، هر شه. بیاد زندگی آرام داره. زندگی آرام داشته باشه، حال خودش هم حال اولادش هم. بیاد بیا زیاد وقت نمیگیرم. چرا قرصی؟ نه قار نیستیم. بیاد یک کمی روزگارا خراب است، کارا خراب است، مردم نه خودت میفهم یک نفر 11 ساله حال چی بخوره دیگه. بسیار مشکل است. شاید کرام خانم کراسا در کابل کسایی که میشینن 90% 80% شون کرام. کل مردم کرام است. بیاد کرام به خارج رای میگن. میگه بس آفر صاحب خانه خارج از ما شما کرام میگیره خانه داباد. خیر باشه. زنده باشین شما. خداوند بخیر روشنی بیاره. خداوند به عمرتان به عمر اولادتان برکت بده. زنده باشین شما جمله دوستا به زنده باشین. تشکر. زنده باشین. برکت. تشکر. سلامت. دران لیدونکو واقعیت یا بخیر باشین. یو خاص امر درلوده ویل سه ماتری ولسم مکتب ویل او ماشومان او اولادو باندې می نام خدا یو لورکۍ ډاکټر او اندسه یو ښه کورنۍ او یو باسواده کورنۍ یو مفیده کورنۍ جامعه ته وړاندې کړې و. لموږ سره اوسې موږ بزو نور دوستان سره هم خبرې اترې کوو. سلام بیادر. ماندن باشی. خوب است انشالله. یک کم خوب پیش بیاد. چطور کار هستی؟ چه حال اول؟ بس خوب است اینجا. صد داری انشالله. نام مبارک. نام ما عبدالله. عبدالله جان خوب هستی؟ تکلاست. خانه کجاست؟ خانه سمنگان نشسته. چطور کاروبار؟ کاروبار والا مزه نیست است دیگه. بعدم خدا میران برابر است دیگه. خانواده کجاست؟ خانواده سمنگان است. خب درس خوندی؟ درس مقصد خواندم. میگن کم تم به مدرسه مکتب نخوانده. چرا درس نخوندی؟ در کدام مرحله الا دادی درس مکتب در کدام صنف الا دادی؟ مکتب الا دادم که اما دست روزگار اما کار کنم دیگه مشکل است که در خانه دیگه کس بیادر خورده است. یک کارگر من هستم باز که کارم روزگارم فرد است باز کار کنه تا نمیشه دیگه. صحیح. حالا پیش می یا ما بیایم داخل؟ چی رقم؟ خود باش ما داخل بیایم. نه گپ نیست. دران لیدونکو زم د نن راغلم واقعیت سړی عجیب احساس کوي کله چې دا کراچۍ و سره او دا کراچۍ کشکی عجیب احساس کوي. چی روزو داری؟ اگه درس میخوندی خوب نبود به نظرت؟ درس میخواندم خیلی خوب بود. اگه دیگه زمینه برابر نشد. برابر نشده اونجا که روزگار که هرچی کمیتن شد آرد خلاص چیزا خلاص شد بعد مجبور کار کنه دیگه. پدر چی کار میکنه؟ پدرم از روی سپید پود کرد. خدا ببخشه. حالا سرپرست خانواده خودت هست؟ کلا. خب بیا توکل با خدا. توکل با خدا. خدا مهربان است که یعنی تصمیم داری سر اولادای درس بخونی یا ورم به خاطر غریبی دیگه میکشی؟ چی رقم؟ تصمیم دارم بعد درس بخونه زور میکشه انشالله رحمان درس میمونه. درس مهم است نه؟ مهم است به خاطر زندگی آینده انسان. زندگی آینده انسان. خب بخیر باشی. عروسی نکردی؟ عروسی کردیم. چند اولاد؟ اولاد نه عروسی کردیم. خب تبریک باشه. خدا نیک و مبارک کنه. در اول عروسی باید در خانه باشی مگم می غریب کاری اما تو هست؟ بازم اونجا عروسی است که باز تا که پیسه را قالین است نه قالینش خلاص نکنه نمیمانه. خب این رسم و رواج جالب درم لیدون که یو خیر رسم و رواج جالب رسم و رواج چی رقم است کال گیرت کده ایمه رسم و رواجتان بگوین این مثال رفتن میخواین عروسی کنه یک بچه میخوای عروسی کنه چی باید کنه؟ بچه که عروسی میکنه باز که اونجا یک قالینش یک 2 لک 3 لک یک چیز میمانه دیگه قانون. امره که باز ماند تا که پیسهش خلاص نکنه و در خانهش رفته می دیگه
باز که قانون خلاص کردی اجازه نداری اوروسا بیاری خانه؟ نه اجازه نداری. والا درن لیدونکو ډیر یو جالب رسم و رواج ولوار په قالینه ده کله چې دی ولوار دی نقد پیسې نه دی هغه په قالینه یعنی 15 قالینه شپه قالینه ورته دی ورسته لږه که څوک وغواړي هغه د خپل ناوې کور ته راولي نو باید ما 15 شپه قالینه د خپل خسر کړه ورکی نو خدا کمک کنه خدا کمک خدا میره بخیر باشی و کارت برس سلامت باشی خدا حافظ سر اولادای درس بخونی خیر ببینه بخیر باشی سلامت